بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او ستر سیشتن تعالی په سپیڅلي نامه قدرمنو دوستانو زما د ویډیو شیر کړئ ترڅو چې هغه کس چې د امر ثانی تر نامه لاندې د انجونو پر مخ د مکاتبو د بندیدلو فرمان ورکړی تر هغه کس پورې ورسیږي. ښاغلیه، که چیرته په اسلامي ارزښتونو او د اسلام مبارک دین پر اساساتو باندې او د علم تعلیم د اسلام قرآن او احادیثو له نظره باندې نه پوهیږئ، نو راشئ چې دا معلومات مونږ تاسو ته درکو، دا زده کړې مونږ تاسو ته درکو. زه حاضر یم چې په وړیا توګه باندې یو آنلاین صنف درته جوړ کړم. د علم په زده کړه کې شرم نشته، نو د دې تدریس به زه تاسو ته وکړم. که چیرته تاسو اسلامی تعلیم لرلی، که چیرته ستاسو سره ذره هم د اسلام د مبارک دین اهمیت ستاسو سره وای، د اسلام د مبارک دین د اساساتو څخه تاسو خبر وای، د اسلام د مبارک دین د منطق څخه تاسو خبر وای، تاسو داسې یو فرمان هیڅ کله نه صادروله. تاسو شاید د دې څخه خبر نه یئ چې علم څومره الله پاک ته ارزښت لري. که چیرته یې ارزښت نه لرلی، د قرآن کریم شروع به د اقرأ په کلمې سره نه کېدل. الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې په 10 سپاره په علق صورت کې اول آیت کې فرمایلی دي: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق. ولوله د هغه الله په نامه چې پیدا کړی دی. ځان سره یو ځل دا سوچ وکړئ چې که چیرته الله پاک ته علم نه وای مهم، کولای شوی چې په یو بل کلمې سره شروع کړي، کولای شوی چې ووایي چې زه ستاسو لوی رب یم، لیکن اول کې الله پاک د اقرا کلمه یادوي. په 29 سپاره سورة نون اول آیت کې الله جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسترون. نون قلم یا سوګند په قلم او هر هغه څه چې قلم یې لیکي. قلم شاید مونږ او تاسو ته د 2 روپو یا 3 روپو یا 10 روپو اهمیت ولري، لیکن الله پاک په خپل هغومره لویي باندې ولې په قلم باندې قسم یادوي؟ یو ځل مو هم د قرآن عظیم شان ترجمه او تفسیر ته پام کړی؟ خدای پاک تاسو ته عقل درکړی؟ یو ځل مو هم خپل عقل په کار اچولی؟ تر اوسه نه. که چیرته اچولی مو وای، بیا مو داسې فرمان هیڅ کله نه صادروله. الله پاک په قرآن عظیم شان کې په سورة زمر په 9 آیت کې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. ووایه، آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي، آیا هغوی سره برابر دي؟ هیڅ کله نه دي سره برابر. په همدې خاطر حتی زه خپل ځان ستا سره نه مقایسه کوم. ښاغلیه، تا چې د انجونو پر مخ د مکاتبو د دروازو د بندولو امر کړی، زه هیڅ کله ځان او هغه انجونو چې د مکاتبو لپاره نن او پرون اوښکې تویې کړي دي، هغوی به هیڅ کله ځان تاسو سره نه برابروي. دوهم خبره، حکومتداري د ځان څخه رول، قوانین او اصول لري. نور د عمران خان، د هغه د بوټپاکانو، د پاکستان د جاسوسانو، د ایرانی جاسوسانو مشاورې پرېږدئ. هیله کوو د افغانستان میرمنې د ځان څخه عزت، کلتور او فرهنګ لري. د افغانستان میرمنې د پاکستان د هیرامنډۍ د کوڅو میرمنې نه دي. دوی تاریخونه لري، دوی مسلمانانې دي، دوی حجاب لري او دوی علم لري، دوی پوهې لري. تاسو نشئ کولی چې د افغانستان د 50% نفوس څخه پرته حکومت وکړي. د افغانستان میرمنې د 100 کاله مخکې میرمنې نه دي چې هغوی په خپل حقوقو باندې پوه نشي، اساسی حقوقو باندې چې اسلام ورته ورکړی، قرآن ورته ورکړی، رسول ورته ورکړی،
او قانون ورته ورکړی. زه کاملا د شرم احساس کوم کله چې یو نظام د اسلامی امارت په نامه باندې یادیږي او تاسې نن د مکاتبو دروازې د خویندو په مخ باندې تړئ. زه ستا څخه سوال کوم ښاغلیه، کله چې ته وایې چې یو انجلۍ د مکتب ته نه ځي، که چېرته سبا ورځ ستا میرمنه حمل واخلي او سیزارین ته ضرورت پیدا کی، عملیاتو ته ضرورت پیدا کی، نو ته یو نارینه ډاکټر ته اجازه ورکوي چې د هغه جسم باندې لاس ووهي؟ شاید تاسو ته زه ډیر بې حیا ښکاره شم، د زړه درد مو دی او حقیقت هم دا دی، او حقیقت تل تریخ وي. په مکاتبو کې ولې ښځینه استادان نشته؟ د نارینه استادانو سره ته نجونې نه پرېږدې چې هغه ورته درس ووایي. همداسې په هره چاره کې د خلفای راشدین د حضرت عمر فاروق په وخت کې یوه ښځه ډیره باهوش او بافکره وه، بیبي شفا نومېدله، لومړنۍ ښارواله وه. د دې لپاره چې هغې حساب په ډیر ښه شکل باندې کول، نو حضرت عمر فاروق د دکانونو په سر باندې مشره ټاکلې وه. خدای جل جلاله بیبي بلقیس یې د یو زیرک سیاست مداری په حیث معرفي کړی دی. ام سلمه د حدیبیې د صلح اتله وه. بیبي عایشه بهترینه حافظه یې لرله او ویل کیږي چې تر ټولو ډیر احادیث د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی او حفظ کړی دی. بیبي خدیجه چې ټولو ته معلومه ده د تجارت په بخش کې، او موږ په زرهاو په سلهاو نورې میرمنې لرو. په افغانستان کې موږ شاعرانې لرو، رابعې بلخي لرو، ملالۍ لرو، نازو انا لرو، زرغونه لرو، په سلهاوې نورې میرمنې لرو. لیکن تاسو د دې تاریخونو د له منځه وړلو کوشش نور مه کوئ. د دې کوشش مه کوئ چې د افغانستان نفوس نیمه نفوس تاسو دښمنان شي، مونږ عقده‌ای شو. دا زمونږ ګیلې دي، نو دا ګیلې باید په دشمنی باندې بدل نشي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي هر هغه مسلمان چې په خپل خبرو کې دروغ وایي هغه منافق دی. ستاسو همکاران متقی صاحب او ځینې نور کسان د اصلو په ناسته کې مونږ ته په خپلو الفاظو باندې وعده وکړه چې نور به افغانستان میرمنې د مکاتبو د بندېدلو څخه شکایت ونه کړي. خو نن یو ځل بیا هم زمونږ خویندې ژاړي. مونږ تاسې ته کوم لقب درکو؟ نو زما فقط پیام همدا دی چې که چېرته تاسو د اسلام په اساساتو باندې نه پوهیږئ، نو او ستاسو د حکومت ټول بحث د میرمنو د ټیکرۍ رنګ، د هغوی د کالي رنګ، د هغوی د خبرو کولو وزن، د هغوی د بوټانو اغوستلو طریقه، همدا ستاسو د حکومتداري پلانونه دي. په دې هکله زه څه نشم ویلی. خو که چېرته نه وي، تاسو راشئ چې موږ تاسو ته آنلاین کلاسونه ونیسو او حد اقل تاسو د اسلامي اساساتو څخه خبر کړو. او په ډاګه نن وایم، زما هر عام افغان وګړی چې نن د افغانستان د میرمنو د خویندو د مکاتبو د بندېدلو د بیا راخلاصېدو په خاطر باندې خپل تر حد او توان حد اقل د فیسبوک د پوسټونو د لارې په مختلفو ژبو باندې حد اقل دا کار هم ونه کړي، په ډاګه ویلی شم چې هغه بې غیرت دی. نور بس کوي. خپل د عزت، خپل د وطن د نوامیسو، خپل د خویندو دفاع